پښتون ژغورنې غورځنګ پښتون ژغورنې غورځنګ پښتون قومي عدالت پښتون قومي عدالت لر او بر لر او بر لر او بر د پښتون دشمن ریاست موږ پر دې ملګرو باندې مرمۍ هم ورولې شیلینګ هم پر وکړي انسو ګیس هم استعمال کړ گرفتاریان هم وې لاټي چارج هم خو د دې ټولو شانو باوجود چې تاسو د کوم عزم اراده کړې وه څومره مستقل مزاج تاسو پاته سواست د خپل کار سره څومره مخلصه پاته سواست او خپل سنگر مو نه کوي دا تاسو هغه د ډاکټر نجیب صاحب کوم شعار چې دی هغه مو په عمل باندې ثابت کړي چې ډاکټر صاحب ویل چې سر ورکو خو سنگر نه ورکو د ریاست څومره خپل زور او خپل زور استعمال کوي چې څومره هغه د دوی تنخواخور خلک ول هغه راوستل هغه ته چې دوی کوم میشن په لاس ور کړی وو هغه دلته خپل اربه استعمال کړي خدا دې بالا اسمان گواهی ټول دغه تاریخ به گواوي چې نن دغه د خیبر پر میدان ورزنګیان ولاړ دي خو هغه د دوی لاس پوڅ نسته نو موږ خپل میدان ساتلې دی ولتا ټول سبمو خواستم دای هله به هم داوي به حیثیت یو تنظیمي ملګری هدایات مم درته دای چې د کوم مقصد لپاره موږ دلته راغلی یو چې ترڅو موږ خپل مقصد تر لاسه کړی نه تر هغه پورې به دغه سي مستقل مزاج پاتېږو د نظم وضبط مظاهره وکړو د ډیسپلین مظاهره وکړو تر اوسه پورې دلته چې څومره خلک راغلي دي دا ټول موږ د غورځنګ خپل ملګری دي دا هغه ملګری دي چې د غورځنګ د آئین او د منشور سره سوګند کړی دي او دې لارې ته خپل ځانونه وقف کړي دي سپارلې دي خو د سبا او د بل سبا زموږ ملمانه راځي داسې خلک به راځي چې هغه زموږ د تحریک همدردین خوبوي سپورټرز خوبوي خو زموږ سره به داسې د سب ملګري نه د مختلفو ګوندو ملګري وي د مختلفو قبیلو مشران راځي د مختلفو علاقو مشران راځي دلته به زموږ خوندې منډې راځي زموږ د وطن وکیلان به راځي زموږ د وطن ډاکټران به راځي زموږ د وطن علما کرام به راځي زموږ د وطن لوستونکي سټوډنټس به راځي د مختلفو طبقو د مختلفو یونینزو مشران به راځي نو زموږ او تاسو ذمہواري بدای چې موږ به ټول د هغوی خدمت کوو د هغوی عزت وکړو د هغوی احترام وکړو چې دلته د دې ځي کومه منیجمنت کمیټه ده هغه کمیټه چې کم ترتیبات ونیسي نو د هغه ترتیباتو مطابق به موږ پر هغه باندې کار کوو لازمي خبره ده په دې کې کم سے کم 12 کمیټانې به جوړیږي یو کمیټه به د سکیورټي وي یو کمیټه به د خوراک کمیټه وي چې خلکو ته د خوراک بندوبست وکړي هغه ورسي یو کمیټه به دا وي چې د خلکو انتظار وکوي په انتظارګاه کې به ولاړی د میډیا به خپل کمیټه وي تاسو به د پارکینګ خپل کمیټه وي میډیکل ډاکټران د جنوبي پښتونخوا غره روان دي زموږ خبر ورسره سوي ده هغه بدل خپل کیمپونه لګي هغه د بنیادی علاج د ضرورت څومره سامان چې دی هغه ټول د لیور سره موجود دی چې څوک بیمار کېدی د چا طبيعت خراب پیږي هغه به تر هغه میډیکل کیمپو پر رسو ولته به ډاکټران موجود وي داسې چې کم ملګری په کومه کمیټه کې هم ولویږي باید دغه کمیټه د هدایاتو مطابق خپل کار وکړي موږ اول ورځ دا اعلان کړی دی په ټول پښتونخوا وطن را ګرځېدلی یو ټول ولسونو ته تللي یو کلی ته تللي هلته موږ ټولو خلکو ته دا ویلي دي چې غورځنګ یوازې دغه کار کوي چې دا کام سره راکوړه کړي کام تر دې ځای راورسوي دلته 3 ورځې یا 4 ورځې د کام خدمت وکړي عزت یې وکړي او دا کام ته خپل کیس مقدمه کښېږدي نور پریکړه فیصله هغه د مشران چې راځي دا به دوی کوي نو لہذا زموږ ذمہواری دا ده چې دا کم ملمانه موږ ترازي موږ قرباني یو دغه تنظیم موږ کړی دی دا پر کام موږ رخ کړی دی دا کام موږ سره غونډو نو البته موږ که څوک د کومه ځای هم راغلی یعنی فرض کړه زه د کوټې سره راغلی زه به دلته ځان ملمه نه شمارم په بل ډول خو زم دلته ملمه یم خو چونکې دا د غورځنګ سوال دی نو زه د غورځنګ کوربه یم دلته چې څوک راځي زه به د کوربه په حیث دغه خدمت کوم هغه به تر خپل ځای پورې رسوم نو البته یقینا دا ورځي داسې ورځې نه دي چې موږ دلته ستاسو سره مو ډېر زړه غواړي چې ستاسو لپاره هر څه وکړو خو هغه د وس خبره ده د خپل وس مطابق به موږ دلته پر خپلو ملګرو باندې فکر هم کوو د دوی خیال به هم ساتو خو اصل هدف زموږ دلته چې کوم مېلمانه راځي باید هغه مېلمانه دا شی نه کې محسوسه چې یاره په غورځنګ کې ډیسپلین نشته منیجمنټ یې کمزوری و یا بې ترتیبي وه دا زموږ او ستاسو د ټولو
د غورځنګ د قامي تحریک سوال دی. نو موږ به ټول داسې د نظم و ضبط مظاهره کوو چې دلته هر میلمه راځي هغه چې ولاړ سي باید دا مجلس د ځان سره یوسي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري ډېر منظم ول او په دې کار باندې ډېر پوهېدل. یقینا چې دا دومره کار ورته رالی دوی په ډېر ښه اخلاق سره په ډېر ښه نظم و ضبط سره دغه ټول میلمانه دلته وخورول، هغوی ته عزت ورکوي، د هغوی د هر څه محافظین دوی ول. او دغه قامي عدالت چې دا وخت کم سے کم تر 10 کروڑه زیات پښتانه افغانان دې ته انتظار دي، د هغوی امیدونه دي په هغوی کې که زموږ خویندې دي، که زموږ میندې دي، که زموږ ځوانان دي، که زموږ سپین ږیري دي، که زموږ کشران دي، که مشران دي، که یتیمان دي، که کونډې دي، که ګوډان دي، که شل دي، که په سترګو ړانده دي. دا ټول کام دغه د خیبر قامي عدالت ته ډېر زیات امیدونه لري، په انتظار دی ورته. دې کام 40 کاله د اور په لمبو کې تیر کړل، دا کام 40 کاله مسلسله جنازې واخیستې، دا کام دومره وینه توی سوله چې دا ټول موږ سره راجمع کړو د دې څه یو نهر بهېدلی سي. د دې کام هر څه لیلام سول. نو البته دا وخت د کام ډېر لوی امیدونه دي د دې قامي عدالت څخه. نو عزیزانو زموږ ملګرو ځوانانو دا ټول زموږ او تاسو پر وژو باندې دا بوج دی. موږ او تاسو به که یو څوک غیر اخلاقی خبره راته وکړي موږ باید د هغه په مقابله کې د اخلاقو ډکه خبره ورته وکړو. که یو سړی موږ ته په غوسه راوګوري موږ په کار دی ورته وخاندو. موږ قرباني یو دا د پښتانه دود دستور روایات دي چې څوک میلمه ته راځي چې دشمن هم راسي ته به احترام کوي. نو البته دا پر موږ باندې فرض ده، زموږ تر خدای را لاندې اسره دغه خپل کام دی، دا د دې کام ځوانان دي. نو البته تاسو چې په کومو کمیټیانو کې ستاسو نومان شته هره کمیټۍ به خپل طریقه کار ټاکي، بیا به د هغه مطابق تاسو ته هدایات کوي، د هغه هدایاتو مطابق به تاسو خپل کار کوئ. شکست دی خوړلی دی په دا کې شک هم نشته، شکست پنجابي ریاست خوړلی دی. دا چې کومې حربې دی کوي، دا چې کوم شرمناک لوېدلي حرکتونه دی کوي، دا د شکست نشانیانې دي. او دا چې موږ ولاړ یو د هر کم ظلم باوجود پر میدان ولاړ یو دا د فتح نشانې دي. نو لہذا فتح موږ حاصله کړې ده، اخلاقي طور موږ دته په هر شي کې شکست ورکړی دی. خو البته صرف هغه نړیوال قوتونه، هغه نړیوال ادارې، هغه نړیوال مملکتونه چې 80 کاله د ریاست منافقت کړی وو دلته دا هر څه د خپله کول، ترهګري د خپله کوله، خو نړیوالو ته بیا برعکس دا خبره کوله چې دا خو پښتانه افغانان ترهګر دي، پښتانه افغانان یو بل سره وژني. نو نن ستاسو د دې مبارزې په برکت د دې غورځنګ د مسلسله 6 کلنۍ مزاحمت په بدولت تر 50% زیات نړۍ ته موږ دا باور ورکړی دی چې دلته چې څومره هم ترهګري ده دا د پاکستان فوج او د دوی ریاست یې کوي. نو دا د فتح نشانیانې دي او دوی شکست ویني چې دغه حرکتونه کوي، دوی شکست سره مخامخ دي چې دا حرکتونه کوي. نو لہذا لږ حوصله نور غواړي، لږ حوصله نور غواړي، لږ برداشت نور غواړي، لږ به استقامت کو په ځان کې راولو، لږ به دلته خپل منظمتیا نور هم مضبوطه کوو، د ډیسپلین مظاهره به کوو، دا قامي عدالت به په داسې ښایسته انداز باندې کوو چې دلته زموږ کومې خویندې مندې راسي. یوازې دا نه چې دلته کوم خلک راغلي هغو ته یې موږ ثابته کړو، ټولې نړۍ ته ور ثابته کړو چې پښتانه د خپلو مندو خویندو څومره عزت کوي. داسې په طریقه باندې هغه راسي کښېني، هېڅ تنګول نه وي، هېڅ رش او کش نه وي، هېڅ ټکې نه وي، هېڅ ټالۍ نه وي. زموږ ټول ملګري سنجیده ملګري دي، تر دې مرحلو موږ وتلي یو.